د خپل موبایل په مدد سره به د هر یو ځای په باره کې مکمل معلومات څنګه حاصلو. یعنې که چېرته زه غواړم چې د یو ښار په باره کې مکمل معلومات حاصل کړم یا د یو کلي په باره کې یا د یو ملک په باره کې، نو زه بالکل د دې خپل موبایل په مدد سره د هغه ځای په باره کې مکمل معلومات حاصلولی شم. یو اپلیکیشن دی کوم چې د ګوګل له طرفه دی چې بالکل ریل اپلیکیشن دی چې په دې کې تاسو د هر یو ځای په باره کې مکمل معلومات حاصلولی شئ. مطلب که چېرته تاسو غواړئ چې په دې ځای کې د یو هاسپټل په باره کې مکمل معلومات حاصل کړئ یا د یو بل یو مال په باره کې مکمل معلومات حاصل کړئ یا د بل یو روډ په باره کې مکمل معلومات حاصل کړئ، نو دغه ټولې اپشنې په دې کې موجود دي. په اسانه طریقه باندې بالکل په دې کې به دغه هر څه تاسو ته داسې شو کېږي لکه څنګه چې تاسو په یو تصویر کې یو ځای ګورئ. یعنې په دې کې تاسو هغه ځای زوم کولی هم شئ، د هر یو ځای په باره کې پکې تاسو مکمل معلومات حاصلولی شئ. نو دا کوم اپلیکیشن دی تاسو به زه د خپل موبایل سکرین ته د دغه اپلیکیشن مکمل طریقه تاسو درښیم. خو که ویډیو هم خوښ شوه د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ او راځئ چې تاسو دغه مکمل طریقه وښایم. نو خو ملګرو دا اپلیکیشن دی که دا اپلیکیشن زه په خپل موبایل کې اوپن کړم نو تاسو ته ښکاري په دې کې دلته ما سرچ کړی د یو ښار نوم. نو دا که زه څومره هم زوم کوم نو تاسو ته ښکاري هلته چې څومره مطلب مختلف سیندونه دي، هلته چې څومره پلونه دي، روډونه دي، څومره دوکانونه دي دلته، کورونه، هر څیز به بالکل کلیر تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. لکه د هغې نه چې چا تصویر ویستلی وي دغه شان به تاسو ته هر یو شیز ښکاري. تاسو ته ښکاري دلته دا که زه زوم کړمه نو بالکل یو شیز به بالکل کلیر تاسو ته په نظر باندې راځي. نو پس ټپله تاسو وکړئ په خپل موبایل کې به دا اپلیکیشن انسټال کړئ. دا به تاسو د کوم ځای نه انسټالوئ د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې به ډسکرپشن کې میلاو شي. او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري نو د ویډیو د پاسه وګورئ، د ویډیو د پاسه بلته هم تاسو ته لینک میلاو شي. تاسو ته ښکاري د ما ورته لیکلي اپلیکیشن لینک، د دې لینک نه تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ. که دغه د تاسو لینک کار نه کوي سمپل د دې ویډیو چې کوم کمنټ دی دا کمنټ به اوپن کړئ. په دې کمنټ کې به هم تاسو دغه لینک میلاو شي. په دغه لینک باندې به کلیک واخلئ، تاسو به یو ویب سایټ ته لاړ شئ. په ویب سایټ کې لاندې لاړ شئ، هلته به تاسو ته لیکلي وي ډاونلوډ. په هغه ډاونلوډ باندې به کلیک واخلئ نو دا اپلیکیشن به تاسو د هغه ځای نه په خپل موبایل کې تاسو وکړئ، دا به تاسو انسټال کړئ. تاسو ته ښکاري دا لینک دی، په کمنټ کې هم دا لینک دی. که تاسو دغه لینک کار نه کوي نو د دې ځای نه بیا تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو تاسو ته ښکاري دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې دغه طریقه باندې انسټال کړئ. بیا به څو کې سمپل دا به اوپن کړئ. بره تاسو دلته سرچ آپشن درکړی، په دې سرچ آپشن باندې به کلیک واخلئ او تاسو چې د کوم یو ځای په باره کې هم معلومات حاصلول غواړئ د هغه ځای نوم به تاسو دلته ولیکئ. تاسو ته ښکاري ما دلته ولیکله تیمرګره. بیا به زه لاندې دلته سمپل په سرچ باندې کلیک واخلم نو تاسو ته ښکاري تیمرګره چې کوم سیټي دی کوم ښار دی د هغې په باره کې به مکمل معلومات اوس ماته په سکرین باندې شو شي. زه هلته هر څیز په باره کې بیا معلومات حاصلولی شم. مطلب هلته کوم روډونه دي، روډونه کوم ځای ته تلي، د مختلف ځایونو پکې څه نومونه دي، یا یو داسې ځای وي چې تاسو ورته ځئ او د هغې په باره کې تاسو معلومات حاصلول غواړئ نو هغه تاسو هم دلته شو شول. تاسو زوم کوئ نو څومره چې هم تاسو زوم څومره به دا کلیر کېږي، دا به صفا کېږي او تاسو پکې د هر یو ځای په باره کې معلومات حاصلولی شئ. تاسو ته ښکاري چې څومره مطلب روډونه وي هر چیز به بالکل کلیر تاسو ته په باندې راځي. تاسو ته ښکاري که دا زه زوم کړمه نو څومره هر څه دلته په سکرین ښکاري. دلته چې کوم روډونه تلي دا پکې تاسو معلومولی شئ. او دلته د مختلف ځایونو نومونه نو تاسو ته ښکاري تاسو مطلب د یو د هاسپټل په باره کې معلومات حاصلول غواړئ. تاسو ته ښکاري DHCO هاسپټل دلته په تیمرګره کې په دې ځای کې دلته ورته نشان کړی. بیا زیب میډیکل سنټر تیمرګره، دا چې تاسو زوم کوئ نور به هم تاسو ته ډېر زیات مختلف ځایونه به دې کې ښکاره شي. تاسو ته ښکاري هر چیز بالکل کلیر دا به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. د دې نه بغیر که تاسو دلته وګورئ نو لاندې به تاسو د هغه ځای په باره کې مختلف تصویرونه هم په سکرین باندې شو شي. تاسو ته ښکاري په هغه ځای کې چې څومره مشهور ځایونه دي نو هغه به تاسو دلته په سکرین باندې هم شو شي. نو خو ملګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د هر یو ځای په باره کې په اسانه طریقه باندې معلومات حاصل کړئ. بیا تاسو ته ښکاري تیمرګرې سره چې خواته نور کوم ځایونه تاسو ته ښکاري حاجي آباد، بیا مسلم آباد، بیا که تاسو بره وګورئ کوټو، داسې که تاسو دې سایټ ته وګورئ دلته به تاسو ته نور ډېر زیات مختلف ځایونه دیر لویر تاسو ته ښکاري داسې کوټکي میدان، داسې تاسو به څومره چې سایټ ته ځئ نور به هم مختلف ځایونه تاسو شو کوئ او هغه چې تاسو زوم کوئ نو تاسو د هغې په باره کې مکمل معلومات په دغه طریقه باندې حاصلولی شئ. تاسو ته ښکاري داسې تاسو که د یو ملک نوم بره سرچ کړئ د هغې په باره کې تاسو هم معلومات حاصلولی شئ. تاسو ته ښکاري که زه مطلب دلته سرچ کړم چې تاسو ته ښکاري زه دلته سرچ کړم سعودي عربیه، تاسو ته ښکاري زه به دلته سعودي عربیه سرچ کړم نو تاسو ته ښکاري اوس به دلته سعودي عربیه دلته شو شوله. تاسو ته ښکاري اوس دا میپ چې کوم یا به تاسو هغه ځای ته بوځي. بیا د هغې چې کوم بارډرز دي تاسو ته ښکاري دغه تاسو ته هم شو کوي چې سعودي دومره ځای پورې دی. بیا چې دا اوس تاسو زوم کوئ نو دلته به تاسو ته په دې کې کلیر هر یو چیز په نظر باندې راځي. تاسو پکې د هر یو ځای په باره کې معلومات حاصلولی شئ. تاسو ته ښکاري هر یو ښار ته ځان نه ځان نوم لیکلی دی. بیا چې تاسو زوم کوئ نو هغه دومره به هر چیز تاسو ته کلیر کېږي. نو خو ملګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د هر یو ځای په باره کې په اسانه طریقه باندې معلومات حاصل کړئ. امید لرم نننۍ ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښ شوي د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.